ړومبی چې الله پاک په څه باندې قسم خوړلی دی هغه دی د سهار ټایم د سهار دا ټایم ډېر زیات قیمتي وي د سهار نه مراد د سبا خطو نه والا د نور د خطو پورې دا ټایم ډېر زیات قیمتي دی دغه ټایم کې د الله خاص بندگان د الله حمد او ثنا وي بلکې د الله جو څومره مخلوقات دي په دې ټایم کې دوی د الله حمد او ثنا وي په دې کې د الله نه استغفار غواړي الله د خپلو خاصو بندگانو په صفاتو کې دا ذکر کوي والمستغفرین بالاسحار زما خاص بندگان اغوی ما تا استغفار ہوئی دا سہر پا ٹیم کی عربی کی فجر ہوئی قرآن کی فجر مراغلے ہو سہر مراغلے ہو دگا وقت کی اللہ جل شانہ پا خصوصی طور بانے پا خپل بندگانو بانے رحم و کرم کئی دے کراچے کی ہو مفتی سے وہ اللہ پاک دی قبر دا نور نٹکی ہو فتشوی دی حضرت مفتی ضروری خان سے ہو نو آغوی فرمائی چھے پا قرآن کی یو سورت تے آغوی تا سورت تغابن ہوئی پا دیرشم اسی بارکی دی دا دا ناممکناتو دا ممکن جوڑول دا پارا یو نکی دن کے گران نہ گران سخت نہ سخت کار دا آغوی دا پارا ہوئی سورت تغابن دا اسلافو دا علماء دا اکابرینو پا مجرباتو کی دی نو آغی فرمائی چھ قبل الفجر دا سبا نمخ کی دا سبا خطو نمخ کی یعنی دا پیشمنی پا ٹیم کی دا ہیری و ملغلر دی دا سبا دا خطو نمخ کی دا صورت تغابن ویل اتشتم از عبارہ کی دو رکو دی مختصر صورت دی نو دا ہیری و ملغلر دی او دا سبا دا خطون بعد چکل سباو خیجی نو ای دا سونا دا دا سونا دا دا دی تلاوت سونا دا او بعد الفجر دا سبا نرستو دا سہر دا من نرستو دا چاندی دا معلوم دا شوا چی دا دا سہر ٹائم دا دیر زیاد قیمتی دے او زکا پہ اللہ جل شانہ قسم خوڑ لے دے والفجر زماد قسمی پہ وقت